خنو یاسیني صاحب بیا ستړی مه شوه، زما نمبر دی. ډېره مننه، خیر درکړي. هر کله راشي او ښه راغلي. اگر چې تا په زما د پروډیوسر عبدالله نوابي صاحب سره تا یو سلسله مسایل مطرح کړه، خو زه غواړم چې مشخص شکل باندې د هغې د کالیفورنیا پوښتنه وکړه، خو زه به د امریکا د سفر په رابطه ووایم چې په خپله راغلی که چا رابللی؟ مهرباني صاحب، نه زه چا هم نه یم رابللی، په خپله راغلی یم او دلته راغلی یم چې خپل وطنداران وګورم او د امریکې د متحده ایالاتو د دولت سره خبرې اترې ولرم، ځکه هلته زه د پارلمان لومړی مرستیال یم او د جمهوري ریاست ټول ټاکنو ته هم کاندید یم. نو دلته راغلی یم چې په اړونده مسایلو د امریکې د متحده ایالاتو د دولت د لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ولرم او هم دلته ډېر مهم ما لپاره د خپلو محترمو وطنوالو سره مشورې، لیدنې او کتنې وي چې څنګه کولی شو چې د افغانستان د اوسني قضایاو د حل لپاره لارې چارې ولټوو او څنګه کولی شو چې زما د خپله کاندیدي یا د انتخاباتو دغه پروسه څنګه کامیابه یو پروسه کو چې هم افغانستان لپاره د عزت او د یو قوي حکومت د راتګ موضوع موږ ته ډېره مهمه وه او ما لپاره دغه مشورې ډېر اهمیت درلود. داسې په مشخص ډول ویلی شي چې تر اوسه هم دغه مسؤلین یا چارواکي چې تاسو راغلي دلته د امریکا د حکومت چا سره هم تر اوسه لیدلي دي یا غواړئ چې ورسره وګورئ؟ زه باید ووایم چې دلته ما د کانګرس د بعدو اعضاو سره ولیدل، دلته ما هغه انسټیټیوټونه چې دیموکراسۍ د تقویې دپاره کار کوي د هغوی سره ولیدل، دلته ما د اوباما د حکومت هغه خاص استازي ښاغلي ریچارډ هولبرګ سره چې د افغانستان دپاره ځانګړی استازی دی د هغوی سره ما ولیدل، دلته ما په نیویارک کې او دلته ما په کالیفورنیا کې په سان فرانسیسکو په منطقه کې د ډېرو افغانانو سره لیدنې او کتنې درلودې. یاسیني صاحب، تاسو د لویې جرګې خبره یاده کړه چې تاسو یې مرستیال یاستئ د ولسي جرګې، دغه مقننه قوه ولې داسې څومره چې لیدل کېږي د اجرایه قوې یعنې له حکومت سره تاسو په ټکر کې چې ښه مثال یې دا د بهرنیو چارو د وزیر د تعین او د رای اعتماد او د نه اعتماد مسله وه، دغه انګېزه یا لامل یې څه دی ولې د اجرایه او مقننه قوې په خپل منځ کې داسې لاس او ګرېوان ښکاري؟ دیموکراسي په حقیقي معناو کې افغانستان ته ډېره تازه راغلې ده او دا ډېره تنکۍ دیموکراسي ده. باید ووایم چې د زمام خاوندان او دا یو تاریخي او یو واقعي موجودیت او واقعیت دی، نه غواړي چې په خپل زمام او سلطه کې د ځان سره موازي د کتنې د نظارت د خبرې یو بل ارګان په اسانه ومني. د دې کلچر او د دې عرف سره زمونږ اشنا کېدل دا یو وخت غواړي. طبعا زمونږ حکومت د یو قانوني ارګان په توګه چې هغه د دولت مقنني ارګان دی، د هغوی استقلالیت چې قانوني اساسي ورکړی، د هغوی استقلالیت چې دیموکراتیکو نورمونو ورکړی دی، د دې قبلول د دوی دپاره په اسانه ډېره اسانه نه وه او په اسانتیا سره دوی دا نه شوه منلی. دا د دې سبب شو چې یو سلسله عدم تفاهمات او یو سلسله بې اعتمادۍ رامنځته کړي. هغه وزیران چې تر اوسه هغوی ته د عدم اعتماد رای ورکړي لیکن اوس هم ځي هغوی په وزارتونو کې کار کوي، ګرچې د دیموکراسۍ تقاضا دا ده د دې لپاره چې اعتماد رای هغوی وانغوستلی شوه. مطلب دا دی چې د ملت نمایندګانو د ملت ممثلینو په هغوی اعتماد ونه کړه نو هغوی باید نور کار ته ولاړ نه شي، خو اوس هم ځي. د بهرنیو چارو د وزیر په مورد کې هم هغوی ته د عدم اعتماد رای ورکړل شوه لیکن حکومت دغه د عدم اعتماد رای ونه منله. دا مشکل د مقنني او د اجرایې تر اوسه موجود دی او دوام لري او دا ډېر تاسف ځای دی، ځکه که د خلکو اعتماد په مقننه او د دولت په هغه اصول چې دیموکراسۍ ته باید غاړه کېږدي، قوانینو ته باید غاړه کېږدي، دستور یا قانون اساسي ته باید غاړه کېږدي، دا ونه مني نو خلکو اعتماد په حکومت او په دولت من حیث المجموع کمیږي. مننه. یاسیني صاحب، دا هم راته ووایه تا د تنکۍ دیموکراسۍ یا د ځوانې دیموکراسۍ خبره وکړه. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان په سلو کې 40% خلک نالوستي یا د تعلیم د نعمت نه بهرمن نه دي. په داسې یو ملک کې چې 10 کاله جګړه ده او خلکو د سواد کچه دغه اندازې پورې
ټیټه ده. دغه د 103 یا د 104 سیاسي ګوندونو جوړښت او د هغې ثبت نام د وزارت عدلیې سره فکر کوي دا د دیموکراسۍ او د پختګۍ نښه ده او که دا د کمزورۍ نښه ده چې خلک د دیموکراسۍ او یا دغه په اصولو سره چندان اشنا نه دي لکه څه مخکې تاسو ورته اشاره وکړله؟ دو نقطو ته غواړم چې د ستاسې او د ستاسې د محترمو لیدونکو توجه معطوفه کړم. اول بله د سواد او د بې سوادۍ مسئله د افغانستان په مورد کې د خلکو د ذهنونو د پختګۍ سره جلاوالی لري. په دې معنی زمون خلک په انقلاب کې لوی شوي خلک، زمون خلک د 10 کالو نه راوروسته زه فکر کوم چې ډېرو اشخاصو که زمونږ ښځینه قشر دی او که زمونږ نارینه قشر دی اکثریت راډیو تر اوسه غورځولې نه ده یا په بل عبارت د راډیو اورېدلې نه دي پرېښوستي. معنا دا ده چې دا خپل یو پختګي ورکوي د شرایطو، د انقلابونو، د حوادثو، د کړمو په دوی باندې مکرر راتګ متاسفانه دوی یو ند او پختګۍ ته پخوالي ته دوی رسولي دي. دا مسله موږ نه لرو. یعنې تعدد د احزابو د دې معنا نه دی چې په دغه جامع کې چې سواد کچه کمه ده او کوچنۍ ده دا ډېر دی. دا د دې معنا لري چې افغانان پاخه شوي دي. افغانان لله الحمد یو ملت دی چې هغه په خپل سیاست هم پوهېږي، په بینالمللي سیاست هم پوهېږي. دا نور اضرار لري. اضرار یې دا دي چې او بیا مخکې نه چې د اضرارو ته راشم یا فوایدو ته راشم، دا باید ووایم چې څومره کسان د احزاب جمع کولی شي. فکر کوم چې دا یو څو حزب دي او دوی په پارلماني انتخاباتو کې پارلمان ته اصلاح پیدا نه کړه. دې معنی چې دا شمولي احزاب نه دي. خبر راوې چې موږ شمولي احزاب درلودې، غټ حزبونه هم درلودې. یعنې ستاسو مطلب دا دی چې دوی دغسې په سمتي ژبني تنظیمي دغو باندې ډلو باندې ویشل شوي ملي روحیه نشته؟ نه مطلب مې دا نه دی. مطلب مې دا نه چې ملي روحیه پکې نشته. هېڅ وخت زه دا نه وایم چې دوی ملي روحیه نه لري یا د سمتي احزاب دي یا ژبني احزاب دي. خدای ناخواسته دا خبره قطعا مطرح نه ده. خبره دا ده چې د خپل یو په جامع کې سیاسي حزب د دوی برنامه پیدا کول او د دوی پیغام رسول خلکو ته او په دې کې د خلکو اعتماد راجلبول او د خلکو عضویت اخیستل په دې کې یا د خلکو تایید اخیستل په دې کې دا د خلکو د تایید نه ټول احزاب برخمن نه دي متاسفانه. دلته باید کم قوي حزبونه وي. حزب جوړېدل او دیموکراسي بې د احزابو نه د امریکي دیموکراسي وګورئ، د یورپ دیموکراسي وګورئ. که چې ته احزاب او ډلې نه ویني دیموکراسي ناقصه ده. من حیث کل زه د احزابو موجودیت او تعداد تاییدوم او د دې نابودي د دې ته موږ غاړه ایښې ده. دا سیستم موږ اوس منلی دی او هر شی چې موجود وي هغه موږ اوس منلی دا واقعیتونه دي. پرته له دې نه بله لار هم نه لرو، بله لار هم نشته. خو کثرت د احزابو په دې اندازه دا معقول کثرت نه دی.